ښځې خپل بېوفا خاوند په $10 وپلوره. السلام علیکم ګرانو کتونکو. په کینیا کې یوې ښځې خپل دوکه‌باز او بېوفا خاوند د هغې په انډیوالۍ باندې یوازې په $10 وپلوره چې شاوخوا 1400 افغانۍ ترې جوړیږي. د انلاین رسنۍ اوډیټي سنټرل دا راپور په وینا د کینیا اوسیدونکې ښځې ایډنا مکوانا په خپل خاوند باندې شک درلود چې هغه کومه انډیواله لري. له شک وروسته هغې د دې پلټنه پیل کړه او په خپل خاوند یې نظر ساتل شروع کړل چې یوه ورځ یې خپل خاوند د هغې له انډیوالې سره ونیولو. اول خو دغه ښځې خپل خاوند ښه ووهلو او له کوره یې وویستلو او ورته یې وویل چې یوه اونۍ دې ورته خپل شکل نه ښکاره کوي. له هغه وروسته بیا د خپل خاوند د انډیوالې طرف ته یې پام شو. وروسته یې هغې ته وویل چې 20,000 کینیایي شیلینګ راکړه او انډیوال دې خپل کړه. 20,000 شیلینګ 20 امریکایي ډالر کیږي. خو د هغې د خاوند د انډیوالې یې دغه بیه ونه منله او له هغې سره یې بیه باندې بحث پیل کړ چې دواړو تر لنډ بحث وروسته په 1,100 کینیایي شیلینګ باندې پریکړه وکړه چې 11 امریکایي ډالر یا شاوخوا 1400 افغانۍ کیږي. ایډنا مکوانا دغه پیسې د خپل خاوند له انډیوالې ترلاسه کړې او د نوي کال لپاره یې په دغه پیسو باندې خپلو بچو ته کالي واخیستل او ویل کیږي چې اوس یو خوشحاله ژوند تیروي. کله چې په فرانسوي ژبه کې دغه کیسه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه نو یو کس ورته په تبصره کې ولیکل چې آیا اوس به وغواړې چې خپل خاوند بیرته واخلې؟ نو ایډنا مکوانا ورته په جواب کې ولیکل زه نه غواړم چې خپل نوی کال تباه کړم. که غواړئ دا رنګه نور معلومات وګورئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.